السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم شتنه کړی دی چې دا واتس اپ باندې میسجان لیږل کیږي. دا میسج 100 نفرو ته واستوه، خوشحالي خاوند بس یې که دې نه واستاوه دی به در سره اوسي. وایي ما یو ملګري ته وویل چې په دې دې غاړې بندېږي، دا کیسې پرېږده. دی وایي ما څه د یو ملا څخه حواله د کتاب غواړم، بیا زه دا کار نه کوم، ما ته دې یو دلیل واقعي دلیل وړاندې کړي. ولکه خبره یم، ته یې څوک چې واقعي دلیل غواړي، ته یې څوک چې صفحه د کتاب غواړي، ته په کتاب پوهېږې؟ که په کتاب پوهېدلی بیا به یې دا خبره نه کوله، نو چې په کتاب نه پوهېږې بیا ستا او د حوالې او د دلیل سره څه. دغه خلک چې دغه میسجان سره استي، د دغو په حق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې پیشګویي کړې ده. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یکونو فی آخر الزمان دجالون، په آخر زمانه کې به دجالون راوځي. دجالون کذابون، هغه خلک خطایستونکي درواغویونکي، داسې خبرې به درته راوړي چې نه تاسو اورېدلي دي ولا اباؤکم نه ستاسو پلرو اورېدلي دي. فایاکم وایاهم، له دغو خبیثانو ځانونه لرې کړئ، ځانونه ورڅخه وساتئ، ګمراهن کوي. رقم د حدیث 145 صفحه 356 مرقات جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنه. نو دغه حدیث مبارکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي داسې مکرجنو درواغجنو خطایستونکي خلک به راوځي چې هغه به داسې خبرې تاسو ته کوي چې نه به تاسو اورېدلي نه به ستاسو پلرو اورېدلي، نه به خبرې په کتابو کې وي. مولا کریم مطالعه وایي نه به یو سند په کتاب کې لري، نه به د یو کتاب بس له ځانه به غږېږي. لکه دا اوس دا میسج واستوه 100 نفرو ته. دغه انټرنیټ یا دغه نوې ټکنالوژي خو مسلمانان له ایمانو څخه خلاص کړله، په درواغو یې اخته کړله. نو نشرول د درواغو هم درواغ دي، سړي غاړې په بندېږي. دا میسج که دې 100 نفر ته واستوه نو به خوشحالي در پېښ شي، که نه نو به دې مور مړه شي یا به یو بل غم در پېښ شي. دا نشرول په نیت ثواب دا خو بیخي یو عظیمه ګناه ده. بیره د دې سته چې سړی دې ورپسې کافر سي، ځکه یو ګناه د ثواب په نیت کول، ناروا د ثواب په نیت کول دا خو کفر دی. او دغه رنګه نشر کول د درواغو په دې کې هم جرم عذاب سته. نو دا خلک چې دا میسجان استي مات خو چې څوک راواستي هغه نفر پسې بلاک هم کړه. نو دا واتساپ او ټلګرام او دا نوې ټکنالوژي او انټرنیټ دا سبب د دې ما جوړوي چې په قبر کې بیا در لره عذاب جوړ سي. دغه میسجان ایلاک کړي، دغه شیانو باندې باور مه کوئ. دغه ته واستوه، دغه هغه ته واستوه. تاسو به یا ملایان یاست یا به امیان یاست. ملایان دا کار نه کوي، نه تر اوسه ما ملا لیدلی دي چې هغه دي دغه د درواغو میسجان استولي. نو خو امیان یاست. نو چې امیان یاست د علماو خبره ومنئ. علما هغه څه تاسو ته وایي چې ستاسو ګټه یي، ستاسو د آخرت تاوان نه یي، هغه خبره درته کوي. له هغه مو راګرځئ چې د آخرت تاوان ورپکښې وي. والسلام علیکم ورحمة الله.